د چام اولاد نشته دی نو نا امید کیږي دی نه د الله د در نه به یو ورځ دا دعا قبول شي او الله به یو ورځ د زړه دا میوه ورکړي. الله به اولاد نصیب کی. خدا الله تبارک و تعالی نه دی دعاګانې غواړي ځکه ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړه. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ابراہیم علیہ السلام دعا کی رب اجعل لی مقیم الصلاة، اے رب زما اگرزے ما پابندی کون کے دمانز ومن ذریتی او دا اولاد زمانا ربنا وتقبل دعا، اے رب زما دعا قبول کی. علماء وائی مانز پسیدہ دعا غواڑے اللہ بم اولاد تابدار کی او اللہ بی منگزار کی. مونږ مانزه پسې دا دعا نه غواړو چې رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی، الله مام د مونځ پابند کې خو زما اولاد هم د مونځ پابند کې. نو ځکه خو پلار د سحر په مانځه کې وي او بچی پکې نه وي، ځکه دی د بچي دپاره دعا نه غواړي. نو دا دعا لازمی غواړو الله به اولاد منګزاروم کی او الله به تابعداروم کی. چې د چا اولاد ناپرمان ویو د منز اهتمام پکې نه ناپرمانه هر مانځ پسې درې پیرې دا دعا وایي رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. الله به اولاد تابعداروم کی او الله به د منز پابند هم کی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے رب زما او بخی ما تپلار زما او بخی تمال را ولوالدی او مور او پلار زما وللمؤمنین او طول مومنان لرا یوم یقوم الحساب پورز دا اغی چی قائمیگی حساب. ابراہیم علیہ السلام زان دا پارم دا مغفرت دعا کی او دا مور او پلار دا پارم کی. نو د چې د پلار د پاره د مغفرت دا دعا کړې ده نو دا صحیح ده او که دا صحیح نه ده. ځکه پلار چې و اخو مسلمان دی نه نو څنګه دی وی چې ولی والدیه زما مور او پلار وبخي. نو پلار خو مسلمان دی نه نو آیا دعا ورله غوښتلی شي که نه؟ څنګه ابراهیم علیه السلام وی چې ربنا اغفر لی ولوالدیه. د مشرک تپاره ته دعا غوښتلی شي چې یا الله زما ګناهونه معاف کړي او ما وبخي او مشرک دپاره دعا نشي کولی. علما وایي دلته د ابراهیم علیه السلام دا دعا چې وه دلته د مغفرت نه مراد هدایت دی. ربنا اغفر لی ولوالدی، الله ما وبخي او زما مور او پلار ته هدایت وکړي. نو دلته مغفرت په حق د والدینو کې د پاره د هدایت دی. نو د مشرک د پاره خو د هدایت دعا غوښتلی شي چې الله په نیکه لارې کې. نو دلته مغفرت په معنی د هدایت دی. یا علما وایي چې د دې وجې نه ده ورله دعا کړې وه چې د تمه د ایمان وه چې دی به ایمان راوړي. دا تمه یې لرله چې کله د ابراهیم علیه السلام د پلار د ایمان په تمه و او علم ورته نه و ځکه یې ورته دعا کړې وه د مغفرت. چې کله ابراهیم علیه السلام ته ښکاره شوله چې د ده نه د ایمان تمه نور نشته او دی ایمان نه راوړي بیا ورله دعا د مغفرت نه ده کړې. فلما تبین له، بل آیات کې شته دی چې کله واضح شوه دلته چې انه عدو لله نو تبرأ منه، نو دتی نه بیا براءت اختیار کو. نو چې کله دته واضح شوله چې دا دشمن د الله دی نو تبرأ منه، دتی نه بیا بیزاری اختیار کړې ده.